جی زه د غزاله جاید مور یم که نه د دې مجبورۍ نه زه دې میډیا له راغلم او د دې غزالې چې څونه مینوال دي او زما سره دونه مرسته وکړي چې د 30 لکو روپو د لاسه زما زوی دا 3م کال په جیل کې پروت دی ځکه چې پیسې نشته نو زه به په څه وجه باندې راازادوم خو زه د غزاله جاید مور یم او د غزالې په وجه ملګرو دا د غزاله جاوید کومه مور چې دا د هغې پیغام و داسې چل شوی دی 100 کلونه مخکې د دې کم زوی چې و یعنې د غزاله جاوید کم ورور چې و هغو څه جګړه کړې داسې ویلی کېږي د پوره اطلاعات نشته خو د څه اطلاعاتو مطابق چې دې هلک دا کم د غزاله جاوید ورور چې و دې هغه بل هلک وژلی و یعنې مړ کړی و د هغې نه پس چې کوم دی پولیسو هغه بیا ګرفتار کو اف آی آر هغه پې درج شو د هغې نه پس بیا د دې کم تاریخونه چې دي په عدالت کې چلیده نو دا بیا په دې باندې مجبوره شو چې د کم روغې ته چې دی هغه کېناسته د دې کم مخالف چې و دا و نو مخالفو ته کم ډیمانډ چې وکړو هغه دا رنګ چې موږ له به 30 لاک روپۍ تاسو راکوئ نو 30 لاک روپۍ د غزاله جاوید مور چې کومه هغه وایي چې موږ سره نشته او کم زما زوی چې دی وایي د هغه 30 لاک روپو د وجې په جیل کې دی که چېرې وایي 30 لاک روپۍ دا موږ ته راټولې شوې نو موږ به بیا هغه خپل کم زوی چې دی هغه رازادو نو کم یو ډیمانډ ورته شوی د 30 لاکو خپل عوامو ته چې کم دی کم د غزاله جاوید مینوال چې دي هغو ته ویل دي چې ما سره مدد وکړئ چې زما کم زوی چې دی هغه رازاد شي نو بس موږ دې کې څه ویلی نشو که څوک ورسره مدد کول غواړي نو د هغې سره مدد هغه کولی شي دغه لنډ شان ویډیو و دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ